سکشوی راغی بیا د مار سره پوښتنه وکړي ځکه دغه تجربه لرم پخوانی سکشو یم ښه نړیوال ته پخوانی سیال خور ده وروره حقایق ټول دلته معلوم انجینر صاحب 30 کاله مو داسې سکشوي کړې داسې سوسیال مو خوړلی دی تربیات لري تاسو همدغه تاسو تربیه هم همدغه شی دی ملت تاسو ګوري تاسو ملت ګوري چې تاسو تربیه هم دغه شوې ده که نه د دفاع تربیه خلکو ته معلوم ده د دفاع وزیر تربیه د معلوم ده د دوستم معلوم ده د اشچي معلوم ده د فاروقش د پارلمان رئیس د معلوم ده تاسو د خلکو په سرونو کې اولي کو تاسو دا کارونه نه کولې هغه د چا په سر نشو کېناستلی دا ماته ووایه مبینه تاسو دا مشران اوس د عمران خان مخې ته ولې کېږي دا اوس څه دپاره تلي پاکستان ته وګوره اخر د غول باد کړل د ما مشران د اسلامي امارت مشران او اتلان چې ته بولې منل بالکل پاکستان کې څه کوي ودرېږه د اسلامي امارت اتلان او غازیان دا حق لري چې په ټول نړۍ کې سفر وکړي لوټانې په اروپا کې او په دوبۍ کې درسونه وایي هلته طالب کې هلته په آباد کې اوسېږي ګوره که د ده مایک هر چا قاته که بیا هم خفه کومه ګوره ما تا ته وویل چې ته یې بېناموسه آخر بېناموسه وختلی د اسلامي امارت د مشرانو که ته بېناموسه نه وای ګوره د اسلامي امارت مشرانو ټول خپل فامیلونه په خپلو هیوادو کې دي په قطر کې دي خپل ځان سره د هغه د دغه ملت د ناموس نه د دفاع په خاطر دا ټولې قربانۍ ورکړلې د اسلامي امارت مشران د دې خاورې اصلي واکمنان دي هغه کولی شي چې هر هیواد ته آزادانه سفر وکړي د اسلامي امارت د دې خاورې راتلونکی نظام ده هغه کولی شي چې په افغانستان کې د 30 لکو مهاجرینو په ستونزو ودرېږه منم درته خو تانه پوښتنه درنه کوم د عباس تانکزي فامیل کوم ځای کې اوسېږي دغه ده اوس به درته وښیم صحیح شو فامیل مې درته وښوده زلو چکه بند مې کړلې کمسل سړی تا ته هره ورځ مونږ په لایف کې برخه درکوله لیکن نن د کمسلتوب معلوم شو چې اول خو د نیوکه په ما وکړه بیا لاړې د امارت مشرانو ته ولې ما تا ته څه ویلي بیا وایي چې زه د هغه طرفدار نه یم دا د حکومت طرفدار لا نه ده خپل لیونتوب بېطرفه و بېطرفه و تانکزي صاحب تا ته څه ویلي د مونږ مشرانو خلکو ته د اسلام دعوت ورکړې څه رقم دعوت ورکړې ته هې که های ته اول په دې باندې ما پوه کړه صاحب مننه بیا هم یوسف جان ورورو مهرباني وکړئ موضوع باندې خپل نظر سره شریک دا سړی مې بلاک نه خوښه کړی مهرباني وعلیکم السلام خلکو ناموسونو ته به باد رد وایي د پلانکي د امارت مشران د عمران خان مخې ته څه کوي دا د امارت مشران چې کوم ملک ته ځي هغه ملک افتخار او اعزاز په باندې کوي د امارت مشران ماسکو ته لاړه جرمني ته ځي اروپا ته ځي اندونیشیا ته لاړه بنګلاديش ته ځي ټولې دنیا باندې ګرځي هغه د دې ملک اصلي وارثان دي ګاونډي هیوادونه د اصلي وارث د اصلي د ملت د اصلي رهنما او رهبر په څیر چلند ورته کوي دا خو د تا د کابل د مزدوري ادارې دپاره هلاکت ده تباهي ده زوال ده او یو بل شی مبین صاحب که د دې پام کړی وي دا پوښتنه د موږ نه نه کوي دا د لاړ شي د جهان نه دی وکړي چې ولې رسمي دعوت یي ځکه غونډه دنیا ته ډارېږي روسان هم غواړي چې د افغانستان سره ښې اړیکې ولري پاکستان هم غواړي ایران هم غواړي حتی امریکا هم غواړي چې ښې اړیکې ولري دغه معاهده د خپل شکست چې امریکا امضا کړې د آینده لپاره چې ښې اړیکې د افغانستان سره ولري او بې عقله تر هغه چې ولې څه شی کې پاکستان ته ځي څه شی کې سپین ته ځي نه رغوندې ځي نه راندې جهان ته یې شکست ورکړی کړې ده اوس هر چېرته ښه داسې اوچتې سترګې ځي چرت نه بزن غم مه کوه دا ارمانونه به مو اوبو ته ووایې مبین صاحب لږ وخت موږ ته هم راکړئ مبین صاحب
مهرباني یوسف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني. ټولو ته سلامونه او احترامات. سال د مبین صاحب ښې جوړې بیخي د الله فضل ده. وایه مهرباني وکړه سیلاب ځپلو موضوع مو ده او جو بایډن ویلي چې زه به افغانستان نه فوج باسم په لومړیو 100 ورځو کې چې دی ولسمشر سي. د کابل د مزدور ادارې په وروستۍ امید باندې هم وروستۍ تمه او تمنا یې هم پرېښه او خاورې پرې واوښتلې. ولا مبین صاحب خو ډېر هغه د الله تعالی کارونه دي، هغو کې به موږ څه نه وایو، بس د الله تعالی عذاب الله د هغو خلکو ته خپلې مرسته ورسوي. حکومت مرستې چاته نه رسوي او نه یې طالبو ته رسوي او نه یې بل رسوي. او ما تا نه شخصي و پوښتنه ده وبخښه که اجازت وي. کابل ته خو وردانګلي د مهرباني وکړه شخصي پوښتنه ته څه ضرورت ده؟ خو په موضوع وغږېږه. د پوښتنه مې دا ده مبین صاحب بیګا هغه عاطف مختار لایو راغلی و او ډېرې بدې ردې درته ویلې او د بلیک واټر جاسوسي درته ویلې او ډېرې ګډې وډې کیسې کولې. نه پېژنم دغه سړی نه پېژنم. ورور مهرباني وکړئ دا جماعت نور څه مشکل نه دی تا سره پوه شوې ته یو ښه مبارز یې، خو موږ دا پوښتنه کوو چې یاره د خلکو په نظر کې تا هغه مخکنه هغه کمیږي باید تو یو ښه تا هغه زه نه پېژنم ورور. اوس یو سړی چې ما ته کنځلې کوي نو د ما په دې کې ګناه بیا څه شی ده؟ خو یو سړی چې خپل هدف ته ځان رسوه هغه په مخ کې خنډ جوړ شو نو چې کنځلې کوي نو هغه خو دغه خپل شخصي کار ده، ما خو نه دی ورته کړي. صحیح شو؟ او پېژنم یم نه غواړم چې په دې برخه کې څه ووایم وروره. ما درته ویلې چې زموږ موضوع دا نه ده، په دغه باره کې هېڅ څه ویل نه غواړم. ورونو هیله دسکه کوو ورونو هیله دسکه کوو که چیرې موضوع د سیلاب ځپلو ده غږېدلی شئ وغږئ، نه شئ غږېدلی مهرباني وکړئ بل ته نوبت ورکړئ. دا شخصي سوالونه ته برمنګم کې څه شی کوي، ته کاناډا کې څه شی کوي، ته اروپا کې څه چې د تاسو مکان ولیدلی دا څه شی دي؟ ټول ساکشوان راپسې لګېږي. سوال وکړئ سمسۍ وغږېږئ ولې داسې کوئ؟ مهرباني جنرال ما ټول ساکشوان لګیا دي، هغوی به خپل ښه کار کوي. چا سره د موږ څه کار ده؟ موږ په دې باندې وخت خپل نه ضایع کوو چې چا پسې راسو غرچ پش واچو. نه، موږ د افغانستان د اولیا منافعو دپاره راځو تر هغو پورې چې واسې خپل واسې پورې راځو، چې کله مو واس نه وه بس نه به راځو او د چا په قصه کې نه یو. خلک د هر څه وایي، زه په دې باندې څوک نه ارزي چې زه د هغه ته جواب ورکړم. خلکو اسانه کار پیدا کړی ده، بس راشه او دلته ځان د شهرت دپاره بس شروع کړه او بیا سبا راسې والا د موږ منځ کې څه مشکل نشته. عجیبه خبرې دي دا. خو مهرباني وکړه دغه بل ورور ما نه چې لاندې ده نقیب ورور مهرباني وکړه. سلامونه مبین صاحب تاسو او د لایف ګډونوال ګروپ ته سلامونه د زړه د کومې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ولا مبین صاحب خدای دې هغه راولي چې د اسلام خیر بیا د افغانانو خیر پکې الله پاک دې هغه حکومت راولي په افغانستان کې. نور موږ څه ووایو؟ خو مبین صاحب دا مننه یو ځای چې راپور شوی د دې په باره کې په بخښنې سره موضوع بله ده. د دې باره کې یو پوښتنه درته کوم، دا څنګه سړی دی څه شخصیت لري چې اوس راپورته شوی دی؟ منا نیازی څوک ده؟ د کوم جده؟ منا نیازی مجاهد ولکه زه هم دا پېژنم پر میډیا باندې راپورته شوی، بله ورځ تا ډېرې بدې ردې ورته وویلې. نه زه نه پېژنم، بل څوک به وي. منا نیازي په نوم زه څوک نه پېژنم. ورور جانه نقیب جانه نقیب افغانانو خپل پلار پکتیوال خو پېژنې نقیب ما مقطع کو شاهین صاحب لطفا دغه خپل وخت باندې کار یو خبرې وکړو دا به ډېره بهتره راشي تر څو پورې دوی هغه خپلې کنځلې وکړي. منا نیازی خو زه خپله شخصا نه پېژنم چې د کوم جده او څوک ده او ما داسې چا سره څه خبرې هم نه دي کړي، نو بخښنه غواړم. خپل پلار پکتیوال پېژندې؟ تا پلار چې دی؟ یاره زه به څه درته ووایم نو د تا ښځه د ګره پاک مه قطع کوه که نه یاره دغه سټډیو کې څه وغیم درته اوس آفرین نور وایه در وومه همدا د انسانیت خو دغه دی یاره. خو مې صاحب ما اندقه کړې خپله تللی ده. منا نیازی مجاهد ده او دا هم د هغه مجاهد. نور زه نه پېژنم، کېدای شي د جنرال عاضي قومندان به وي. صحیح شو.
چې مونږ د هغه جیته ګوګل لګو چې د سب لمبي دی جګسي څوک دا تی پیژنې دراندېشه په دینوم شاهین صاحب تاسو سنوم اوریدلای دا ولا هر کس به ناموس نه پیژنې چې هر یو راش په میټا کې موږ ته پلانې پیژنې پستانه پیژنې هغه بس تاسو رهبری هغه بس تاسو کوم جاسوس کوم شبازي کوم دوس بس تاسو هغه لطفا ګران ورونو درنو افغانانو اورپای هیله مداده چې ډیر کوا ادبیات د موږ جنجال د ټرامپ سره دی موږ د سکاٹ میلر سره جنگیږو دوغو سره به یو څه ووایي دا خاص خوشاکم چې مخ ته راځي منان نیازای او رزاق دور جن ریخه درته د وی صاحب سره موږ سمو موږ ولاکه په امریکا باندې وایي دوی درته یو څو مخولینو نو ماخلی وای رزاق وګوره دا دوستان وګوره دا شان تاسو ډیر غټ معلومي د خدای روی ته وګوره افغانانو سترګې وازه کې جهان په غټو سترګو وګوره نږدې ما ګوره تاسو نږدې ګوره مو د کته ګوره دغه مال دغه د منان نیازی مجاهد هغه نفر وراغه د کنزل یو کې خان چې دا داسې ده منان نیازی به څه خري څه به ناموس به شته په وګږم راشه په سیل باندې وګړي شهیدان شوي اصلا شاهین صاحب وخت نه لرو چې مونږ په داسې خلکو باندې وګږو خپل قیمتي اعلی وخت په دې ځای کو د سب ډیر خلک دي داعش غوندې پروژه چې امریکان ورته کمپاین او کاربکی غوندې پروژه رازق غوندې خنزیران طالبانو ګونډمال کړل او بل یو څوک چې دومره څوک نه لري وایندوی لپاره یو څوک چې دومره څوک نه لري چې خبرې وسره کوي یو څوک چې دومره څوک نه لري چې هغه یو رسنۍ ته مخکې سي معلم دی وزیرم دی والیم دی امیرم دی هر څه دی نو په دې پوسه چې هغه نه بیا نو دا نور خلک ډیر ښه نو د افسوس ځای خدا ده چې خلک کنځاوي کوي بادرات وایي او غواړي همدغه چې موږ دوی ته عکس العمل وښیو خو نه هېڅکله تاسو لاس کې خام مواد در نه کړو که څومره تاسو وغاپئ څومره بادرات ووایئ څومره موږ ته د پلار او د نیکه نسبت وکړئ د مور وکړئ دغه د تاسو در پاتې نور خو مو د تاسو خولې در بندي کړي دي نور خو تاسو نشئ کولی چې په میډیا باندې را څرګند شئ الحمدلله چې زه ژوندی یم دا ارمانونه به مو ګور ته یوسئ چې په ما خاورې واوښتلې بیا راځئ دا سوشل میډیا پوش او تاج پوش څه کوئ خو چې تر څو مې په وجود کې روح وي واوره سک شویه واوره د کابل مزدور ادارې ارمان به دې ګور ته یوسئ که څومره بادرات وایي څومره منافقت کوي څومره د موږ په پوستکي کې خلک رانه نباسي رسوایي به د تا په ازل کې لیکلي نن د موږ موضوع د افغانستان سیلاب ځپلي ولس ته د هغه خلک د مهرباني وکړه موږ نه چلان دی ده ته ووایه چې ما یک د خلاص یعنی د جنرال لغړي ما عکس چا لګولی د نجیب سي چا لګولی د نجیب ګاو د غني سي چا لګولی دا به لازمي کنځاوي کوي چا د منظور پښتون لګولی هغوی به خور او مور درته یادوي دا تجربه ده د ما په میډیا کې هغه خلک چې د رازق لغړي د جبار قهرمان هغه کې څه ماین ورته کېښوده د نجیب ګاو دغه بعضې نورو خنزیرانو د منظور پښتون او د غني د کرزي د دوی پروفایل چې لګولی پوه شه چې دا کنځلمار دی ځکه دوی پیدا له همدغسې یو فصل زنانه پیدا دي هغه به دغسې کنځلې کوي بدرت به توهین به کوي علماو ته مدارسو ته داسې ډایرکټ به په علما ورځي چې فصل زنا پیدا یو فصل نکاح نه پیدا فصل نکاح چې پیدا وي هغه به مدارسو سره علماو سره مجاهدینو سره مینه او محبت لري مهرباني وکړه همت وروره مایک د خلاص سلام علیکم ستړی مې په خیر راغلی وعلیکم السلام تاسو سلام تاسو ته او د ګروپ ټولو ګډونوالو ته مهرباني مبین صاحب ته راځم موضوع ته بیا راځم کنه دا ول ما دا وایي ته دا مظلوم او فقیر دغه ورسره د سکشوي ته ورته ولې وایي ته سکشوي خطاب دوی ته ولې کوي د مونږ موضوع د سیلاب ځپلو د هغوی ته به هغه وخت سیلاب ځپلو ته راځم ته دغه جواب راکړه چې سیلاب ځپلو ته راځم سپي دې نه مینځي بس نه ورته وایو سپي دې نه مینځي تاسو شی کوئ نو خو وروره خو چې که سپی مینځي او غوسه درځي خو مې مینځه نو خو یو د غیرت کار وکړه او که سک شوی الحمدلله
حق حلال رزق ګټو حلال کار کوو او دا خو هر چا ته چې دا توهین کول دا خو ډېر بد کار ده که نه. ګوره مبینه خپله پاکستان کې څه کوې ودرېږه لږ صبر وکړه زه درته وایم چې زه څه کوم. مستري ته مستري به وایې، نانبای ته به نانبای وایې، انجینر ته به انجینر وایې. چې څوک سپي مینځي هغه ته ته نوم راته وایي. څه شی ورته ووایم؟ سپي تا په خپلو سترګو کتلی ده که نه ته ځان غږېږي که تا برمنګهام کې د وخت تېر کړی هلته دې څوک لیدلي دي صبر په خپلو سترګو دې لیدلي دي او خو چې څوک مې لیدلي هغه ته وایم ما خو بل چاته نه چې څوک سپي مینځي هغه ته وایم. چې څوک سوسیال خوري سوسیالو ته ناست دي د کور کرایه کونسل ورکوي بینیفټ خوري د کلیسا ته یو برګر دا دغه جي هغه سوسیال خور یو پلسټن ده ګوره په تاسو باندې شرف لري. ګوره توهین درته نه کومه ښه په هغه درته وایم پوه شوې دا لا توهین نه ده چې ته وایې شرف لري. اوس راځو موضوع ته ودرېږه لږ صبر وکړه. ودې لیده چې اخر وختلې اخره مو ختلې مه مینځه سپي اصلي ساکشو دی خره ومینځه وایي ومینځه سپي نه تېر شه دا بد نوم ده ولې کیله یې په دې باندې تر هغه پورې به د سکشوی لفظ تاسو ته استعمالیږي تر څو پورې دا بیچارهګان پوهېږي کوم سړی لندن نه راغلی و هسې کور ته راغلی و ښځه یې جارو پسې اخیستی و چې وځه له کوره ته یې لاړې هلته په اروپا کې سپي مینځې دا بیچارهګان په دې باندې اول یې لمبولی پاک کیسه کړی بیا ورته ویلې چې کور ته راسه دوی چې اوس کور ته ځي اول به ووارې لامبي پاس لغې بیا کور کې پرېږدي څوک یې پرېږدي نه ځکه دوی غوسه دي دوی خپل اخري نه راغله پوه شولې سپینې کالي به یې اچولي او چې برېت او ګیره به یې چپتراش خریلي و دلته به چې راغی غاټ ملک صاحب اوس یې راشي غلی خلک ورته وایي سک شوی دی نو دا په دې خفه ده سک شوی ورور مهرباني وکړه مهرباني موضوع باندې قطع کول مه کوه که نه دا خو د ټول اصلیت ده نو قطع کول ولې کوې دا خو ستا انسانیت دی دا خو ستا انسانیت کې دلالت ته راشي وروره باسې خو سک شوی درته تشریح شو په موضوع غږېدلی شي که نه تاسو ولا کې انسانیت دی په موضوع غږېږم څه نومېږي ولاکه د نومه معلومات څه بلا دې په ځان یې کوي ښه موضوع ته راځم خبر ته وګورم الحمدلله ولا په سکشوي فخر کومه خو پردی چې دا پردی ودې لیده سبحان الله نو ښځه ته څه وایم دی په سکشوي فخر کوي دغه ده راشه ښه په سکشوي فخر کوم خو د بل چا بیا یې ویل په سکشوي فخر کوم والله د بل کار نسته الا په سکشوي فخر کوي مبینه خطا کول ولې کوې ته خو دا خو ستاسو اصلیت ده ګوره خطا کول خو ما خو پرېږده موضوع باندې وغږېږم خطا کول ولې کوې دا خو ستاسو اصلیت ده نه ته په سپي مینځلو څنګه فخر کوې دا ستاسو مشرات یا ته ښه راځئ مخکې زورونو سپی وینځل مه کوئ څه د عزت کار چېرته وکړئ خدای مو خوار مه که چپس خرڅ کوئ اخبار خرڅ کوئ دغه قطع که بلاک یم که پسه ډاکټر کریم تڼیوال صاحب ستړی مې شم خیر راغلی دا ډاکټر کریم تڼیوال نه د دام پخوانی سکشوی د سلامونه درته کوم وروره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جعفر مایک دې بند کړه جعفر خان مایک بند جعفر خان مایک دې بند مهرباني وکړه ورونو داسې چل دی چې ګوره یو خو د افغانستان د ګوډاګۍ ادارې بمبرۍ دي چې په موږ باندې روانې دي موږ په وطنوالو باندې بل دی خدای عذاب دی چې راغی سیلابونه دي تاسو دغه تمه مه کوئ د ګوډاګۍ ادارې نه چې هغه به کومکونه کوي ګوډاګۍ اداره خو خوشحاله ده چې سیلابونه راغلل مجبور دي چې بمبرۍ وکړي په دې قسم نړۍ توانونه شهیدان شول خلک عرب هغه وشو مګر موږ په خپله په انفرادي ډول سره انشاءالله موږ خپل کومکونه شروع کړي دي د نورو ډېرو اسلام پالو افغانانو چې په خپل ګران وطن باندې زړه بدیږي زموږ کومکونه به انشاءالله په لاندو ورځو کې په ښه اطمینان سره ورسېږي خپلو ځایو ته نو زما دومره معلوماتو چې لاندې خبرې وکړم تاسو بیا وخت ونه نیسم ځکه تاسو تڼی صاحب مهرباني وکړه کولی شي چې خبرې وکړي وخت درکړو او د تا معلومات او د تا ډاکټر تڼیوال صاحب د تا ځینې پیشبینیانې زه دومره په تا مین کړی یم چې اوس کاشکې ته ماته نږدې وای ای کاش چې هغه وخت ستا خبره ما منلی وای ای کاش چې هغه وخت
مونږ په دې پوه وای چې ډاکټر کریم تڼیوال 15 میاشتې مخکې په هغه څه پوهېږي چې مونږ 15 میاشتې وروسته پوهېږو. زیاته مننه مبین صاحب. تڼیوال صاحب زه تا نه ډېر متاثره په دې یم د ټولو هېوادوالو باندې په دې لایف په کتونکو باندې غږ کوم چې ډاکټر تڼیوال صاحب 15 میاشتې مخکې د اوسني حالات چې کوم راغلل زه خبر کړی وم مخکې له قرنطین نه، خو مونږ باب یې زه وګڼله. اپر صورت دغه مونږ تاسو خوږلات نور هم زیاتېږي د ور وخت چې څوک سره جوړ نشي په خیر کې د شان ښه جوړېږي. خو زه بیا هم تاسو ته وایم چې ورځې رانږدې شوي دي انشاءالله انجینر صاحب مونږ تاسو به په انشاءالله که ژوند به کیو په لاند وخت کې به د نږدې سره ووینو. په لاند وخت کې ډېر کم لاند وخت کې خبرې خلاصې شوي دي هیڅ شی نور پاتې نه دي. زه درته ووایم اطمینان درکوم تاسو ته انشاءالله په لاندو وختو کې بله ورځ هم درته ووایم نن هم درته وایم په دغه 2 میاشتې کې به وګورئ هر شی خلاص شوي دي انشاءالله چې مونږ تاسو به په ژوندي سره کینو چای به هم سره وخورو شین چای به هم سره وخورو کې به هم خبرې به هم وکړو انشاءالله. نو او دا نور مشکلات چې دي د افغانستان د اوس د سیلابونو باره کې زما خپل کوششونه شروع دي ما شخصي او نور ملګري ده او امکان لري په سبا بله ورځ کې زمونږ چې څه د لاسه کېږي هغه مشخص ځایو ته چې کوم ځای کې مونږ ته ښودل شوي دي چې دلته ډېر تکلیفونه او ډېر نقصانونه رسېدلي دي انشاءالله په اوس اطمیناني یم په خپلو دا کومکونه چې څوک مونږ سره کومک وکړي کېږي ځای ته رسېږي ښه صحیح رسېږي بلکل رسېږي اطمینان بیرته راکول کېږي هېڅ مشکل نشته مګر تاسو د ګوډاګۍ ادارې نه دغه تقاضا مه کوئ هغوی خو خوشحاله دي چې بمبار نه کوو بل شی نه کوو با سیلابونه راغلل با په دې برباد شول خلک او بله دوی چې دوی وایي چې موږ دې ځای ته نشو تلای څنګه نشي تلای بمبرۍ ته تلای شي چپې ته تلای شي بیا نشي تلای دوی یو دوی وانه سپه نشي تلای دا زما کوچنۍ خبرې وې نورو هغه کوم بل د کوم سکشوی راغی بیا د مار سره پوښتنه وکړي ځکه دغه تجربه لرم پخوانی سکشو یم ښه نړیوال صاحب خانه سوسیال خور دا وروره حقایق ټول دلته معلوم انجینر صاحب 10 کاله مو داسې سکشوي کړی داسې سوسیال مو خوړلی دی چې الله دې خیر کړي خو ما توبه ایستلې ده اوس مې توبه ایستلې ده 2008 کال نه مې ښه توبه ایستلې ده خدای خو مهربان دی خدای خو ډېر لوی ګناهونه معاف کوي نو زما د نورو نصیحت دی چې توبه وباسئ هر شی به جوړ شي ښه الله تڼیوال صاحب الله مو عزت که قدردان شه اواز دې قطع کړته کېږي تڼیوال صاحب درندې شتانه چې لاندې ده شاهین صاحب جعفر خان ته لوګروال صاحب مهرباني ماشاءالله جعفر خان صاحب ما کلاس کې وروره جعفر وروره مهاجر مهرباني مهاجر صاحب مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مبین صاحب تاسو سلامونه او د سټوډیو ټولو ګډونوالو ته زه خو ډېر راځي ګورم قسمت اوس درته خوشاله کا مبین صاحب زموږ وشلې د موضوع په څه باندې د زه اوس د لایف تر هغه راته تعریف کړي غږ مې راځي مهرباني غږ دې راځي غږ د شمالي طرف ته چې کوم سیل راغلی ده